د دوستۍ علمي د دوستۍ فرهنګي ټولنې د مشرتابه جرګېتوب په استازیتوب باندې هغه مېلمانه چې دوی غوره کړي چې د سټیج سر ته تشریف راوړي په هغوی کې لومړی د ښاغلي محمد سفر خوارکک صاحب څخه هیله کوم چې راشي او خپله چوکۍ خوارکک صاحب د ګران او پیاوړي لیکوال ښاغلي حاجي صاحب پیر محمد باوري صاحب څخه هیله کوو چې راشي خپل ځای ته تشریف راوړي. د ولس غږ د ویبپاڼې د مسؤل څخه هیله کوو ښاغلي حاجي صاحب محمد اکا شیرزاد صاحب څخه چې راشي او دلته تشریف راوړي. د ګرانې خور زرلښت حبیب څخه هیله کوو چې راشي او د سټیج سر ته تشریف راوړي. او په اخره کې د فرهنګپال مشر انجینر عبدالباقي لالي څخه هیله کوو چې راشي او خپل ځای ناستی اشاره. او اوس د دغه علمي کنفرانس د پرانیستلو لپاره د ښاغلي محترم ښاغلي حبیب الله غمخور صاحب څخه هیله کوم چې راشي او خپله پرانیستونکې وینا د غونډې ګډونوالو ته واوروي. ښاغلی حبیب الله غمخور. په نامه د هغه خدای مې دا بیان دی چې یو نوم یې په نومونو کې سبحان. درنو دوستانو، ښاغلو او ښاغلو، اجازه راکړئ تر هر څه وړاندې په سویډن کې دوستۍ فرهنګي ټولنې او د مالمو ښار د اوسېدونکو افغانانو په استازیتوب تاسو درنو مېلمنو، پوهانو، ژورنالستانو، د ویبپاڼو مشرانو، فرهنګیانو، په اروپا کې د فرهنګي ټولنو استازو، شاعرانو چې په دغه درانه علمي کنفرانس کې یې زموږ سره د ګډون لپاره د نړۍ له مختلفو هېوادو څخه تشریف راوړي، د زړه په مینه ښه راغلاست او د هغوی له دې زحمت او پر موږ باندې د دې لورېینې او پیرزوینې څخه د زړه له کومې مننه وکړه. دوستانو، اجازه راکړئ د افغاني او اسلامي دود نه مخکې که څه هم کنفرانس ډله ایزې رسنۍ او د فرهنګي ټولنو د غږ رسالت تر نامه لاندې جوړ دي، د خوښۍ کنفرانس دی. د دې کنفرانس په ارتباط د اجنډا مطابق د افغانستان د راتلونکي حالاتو په ارتباط باید بحث وشي، خو پر ځای یې بولم د ټولو هغو ژورنالستانو، د ټولو هغو قلم د خاوندانو او زموږ ستاسو په رغېدلي او ځورېدلي هېواد کې له شرق نه تر غربه او شمال نه تر جنوبه د ټولو شهیدانو چې لا اوس د هغه لحظه چې موږ تاسو دلته ناست یو ممکن یو څوک ښخېږي، د هغوی روح ته په دعا کولو سره د یوې دقیقې لپاره ودرېږو. زموږ په ننني کنفرانس کې چې نن د اکتوبر 3 دایریږي، دا د پرانیستونکې وینا څه پخوا لیکل شوې ده، خو د واقعې له مخې له حاضر څخه د لر او بر ویبپاڼې
مسؤول ښاغلی احسان، له لندن څخه یما وارث میرویس افغان او د خبریال ویبپاڼې او د بي بي سي راډیو د پښتو څانګې پخوانی ژورنالیست میرویس افغان، همدا ډول له لندن څخه پیر محمد باوري چې زموږ تاسو تکړه لیکوال او د ټولو ټکالو یوازینی راټولوونکی دی په پروګرام کې تشریف لري. همدا ډول فاریکش صاحب چې موږ ډنمارک له ځانه نه بېلوو، خو د ده یې کور ودان چې د ډنمارک د فرهنګیانو او قلموالو په استازیتوب زموږ سره په دې کنفرانس کې تشریف لري. د واقعې سره سم باید کې یوه دوست او نور دوستان هم راغلي وای. فکر کوم چې او پر لارې وي او یوه کمه مسله وي او د هغه جملې څخه طارق بزګر مننه. زموږ د ټولو لپاره د ویاړ ځای دی. هغه ما غوښتل چې دا تبصره وکړم له هغې ورځې چې موږ دا د کنفرانس اعلان کړی دی، شپه او ورځ زه زرلښتي حبیب خور تعقیب کړی یم. څنګه سو پروګرام تر کومه ځایه رسېدلی دی، څوک راځي، څه کېږي، نو زه د دې په وجود د دې په احساس افتخار کوم او د دې راتګ ته ښه راغلاست وایم. د تېرې شپې تر 12 بجو یې را زه تعقیب کړم چې ویناوې څنګه دي، کنفرانس کومو ژبو باید دا د ویاړ ځای دی. امیدواره یم چې زموږ خویندې د دې د دغه نیک اقدام څخه استفاده وکړي او زموږ په کنفرانسونو کې یوازې نارینه برخه وانخلي. په اروپا کې ټول باسواده خلک دي او کورنۍ یې هم باسواده دي. ښه دا دی چې هغوی ته هم اجازه ورکړي چې راسي په دې کنفرانسو کې زموږ او ستاسو سره برخه واخلي. خو ګیله اوس نه کوو. د دې کنفرانس د جوړېدو په موخه موږ له یو شمېر لیکوالو، پوهانو، فرهنګیانو سره د هېواد په مختلفو سیمو کې تماسونه ونیول تر څو د کنفرانس پر اجنډا بحث او د دغه اجنډا د جوړولو او د کنفرانس د نامه په ټاکلو باندې چې زموږ سره مرسته کړې ده او موږ ته یې لازمې لارښوونې کړي دي. غواړم د یو شمېر دوستانو، که د ټولو نومونه اخلم کتابچین جوړېږي، ولې د یو شمېر نومونه سړی باید واخلي چې د یوه کنفرانس د جوړېدو لپاره څومره هلې ځلو ته ضرورت دی. د افغان سباون ویبپاڼې او دعوت نشراتي ارګان مسؤل ښاغلی طارق بزګر چې معرض وکړي پر لارې دي، پوهنوال مسؤل باوري، د افغانستان راډیو ټلویزیون رئیس او پیاوړی لیکوال ښاغلی زرین انځور، د کابل پوهنتون اوسنی استاد او پېژندل شوی لیکوال ښاغلی واحد نظري، د افغانستان څخه د غښتلي قلم څښتن ښاغلی الف خزان، هڅاند لیکوال ښاغلی غلام نبي مفتکر، د استرالیا هدایت الله هدایت او ښاغلی عبدالهادي هادي، له هندوستان څخه پیاوړی شاعر نظیف الله تکل، ښاغلی شهسوار سنګروال، د استرالیا د بشردوستانو ټولنې مشر او د اواز راډیو مسؤل ښاغلی در محمد اشنا، ښاغلی ولي ملګر، ښاغلی ډاکټر سعید صلاح الدین، د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ځوانانو چارو مرستیال ښاغلی سعادت، په افغانستان کې د فرهنګي چارو صلاحکار ښاغلی نجیب منلی، په مسکو کې تکړه لیکوال فاروق فردا، په جرمني کې افغان سیاستوال او لیکوال عنایت الله اشفتا، په افغانستان کې د یوه سیاسي ګوند مشر ښاغلی عبدالرحیم ایوبي. نوم یې ځکه نه دی اخیستی د ګوند چې د ګوند لپاره ریکلام نه کړو، اما د یوه سیاسي ګوند مشر. په مسکو کې تکړه لیکوال او ژباړونکی ډاکټر شیر حسن حسن، د آلمان غږ راډیو تکړه ژورنالیست نجیب الله زیارمل، د بي بي سي تکړه ژورنالیستان ښاغلی ایمل پسرلی او ښاغلی ډاکټر جنبش، ښاغلی هیواد دوست تکړه ژورنالیست ښاغلی فریبا چرخي، په اتریش کې عبدالخالق صافي، د افغانستان ملي امنیت پخوانی رئیس ښاغلی اسدالله خالد. تاسو وایئ چې اسدالله خالد د دې سره څه ارتباط لري؟
د هغه چې اعلان یې واورېدی ما سره یې تماس ونیوی چې هر ډول مرستې او کومک ته ضرورت لري دا نیک کار دی زه در سره یم ځکه باید مننه ځینې وسي او موږ هغه عنوانونه چې لیکلي وه دا خپل نظر ورکړي چې په دغو عنوانونو کې زما دغه عنوان خوښ دی په کاناډا کښې پېژندل شوی لیکوال او ژباړونکی ښاغلی رحمت آریا د اطلاعات او کلتور وزارت د نشراتو پخوانی ریاست مرستیال قدوس لمر د ازادۍ راډیو تکړه ژورنالستانو ښاغلي صالح محمد صالح ښاغلي احمدشاه اعظمي تکړه لیکوال او سیاسي مسایلو څېړونکی ښاغلی غلام دستګیر روشنیال د بابا سنټر ویبپاڼې مشر ښاغلی ننګیالی بڅرکي د سویډن راډیو نړیوالې خپرونې پخوانی ژورنالست لیکوال هدایت او همدا ډول د نورو دوستانو زموږ سره د دې کنفرانس په جوړولو او د اجنډا په ټاکلو کې مرسته کړې ده زه د دغه سټیج نه د دوی د دغه خواخوږۍ مرستې او همکارۍ نه مننه همدا ډول زموږ یو زیات شمېر هېوادوالو په خپلو برېښنا لیکونو کښې خپلې د مینې ډکو سلامونو پیرزویونو په وړاندې کولو سره لیکلي دي چې تاسو د وطن لیرې خویندو وروڼو د ډله ییزو رسنیو او فرهنګي ټولنو استازو ته په دې کنفرانس کې چې د دوستۍ فرهنګي ټولنې په نوښت د ډله ییزو رسنیو او فرهنګي ټولنو ګډ رسالت تر نامه لاندې جوړېږي د مبارکۍ په ویلو سره یې په دې ملي کار کښې د کنفرانس ګډونوالو ته د لا زیاتو بریاوو غوښتنه غواړم د همدې درنې غونډې له تریبون څخه دغو ټولو فرهنګي شخصیتونو او فرهنګپالو ټولنو د دوی د ملي اخلاص او ملاتړ نه د زړه له کومې مننه وکړم دا به پر ځای وي څرګنده کړم چې دا ستاسو افغاني فرهنګپال بې ساري معنوي مرستې او ملاتړ دی چې موږ د مالمو په ښار کښې هر کال د داسې کنفرانسونو د جوړېدو